تازه له سالنګ څخه نوې خبر. د سالنګونو د ساتنې او څارنې چارواکي وایي چې د ټولګټو چارو وزارت د سالنګ د تونل د داخلي برخې په ګډون د لویې لارې 80 کیلومتره د بیارغونې د چارو تړون دوو خصوصي شرکتونو ته ورکړی دی. دغه چارواکي زیاتوي چې د بیارغونې عملي چارې به ډېر ژر پیل شي. د سالنګ د تونل مهندس هدایت الله خاشا وایي د سالنګ لویې لارې د بیارغونې چارې چې د ټولګټو وزارت لخوا د دوو شرکتونو په تړون ورکړل شوی دی چې په نږدې ورځو کې به یو په شمالي سالنګ او بل یې په سویلي سالنګ کې کار پیل کړي. ورته مهال ځینې موټر چلوونکي او د سالنګ اوسیدونکي وایي چې د دغه لویې لارې د خرابوالي له امله د خاورو او دوړو له امله تر پوزې راغلي دي. د دوی په خبره د اوړي په موسم کې د خاورو او دوړو له امله ډیری ماشومان او سپین ږیري کسان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. د سالنګ ولسوالۍ اوسیدونکی رایز وایي د خاورو او دوړو له لاسه د خپلې هټۍ دروازه نشم پرانیستلی. زموږ ماشومان د دغو دوړو له امله ناروغان کیږي. موټر چلوونکي غلام غوث هم وویل د لارې وضعیت ډیر خراب دی او موږ ډیر په تکلیف یو. ټول سړک خاورو نیولی دی او څوک یې غم نه خوري. تل ناروغ یو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم ټولګټو چارو وزارت د تونل په ګډون د دې لویې لارې د 30 کیلومتره د رغولو چارې پیل کړې وې، خو د 9 میاشتو په تېرېدو سره یې لا هم برخلیک نه دی روښانه. ورته مهال ویل کېږي چې د سالنګ لویې لارې د بیارغونې د کار له پیل سره د بامیان بغلان لار د بدیلې لارې په توګه په پام کې نیول شوې ده.